اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د اډوب فوټوشاپ ټیوټوریال نمبر 8 ته په دې کې موږ ډیسکس کوو چې تاسو خپل پیس نه څنګه دا غلر کول شي چې کوم ډاټ تاسو په مخ باندې یا چې کوم دسي او دانی په داغي خاپي په باندې اب تاسو څنګه ریمو کوي د سپورت هیلینګ ټولز په ذریعہ باندې په دې سیکشن کې چې دي نور هم ټولز دي په سپورت هیلینګ ټول سره نو دا به استعمالو چې دا څنګه وکړي نو راځي چې زه ته پکچر امپورټ کوم دا کوم کنټرول او زه یو داسې پکچر امپورټ کوم ما سره پروت دی صحیح شو په دې پیس باندې داغونه دي دا به څنګه ریمو کوم زه پکچر لږ امپورټ کوم زوم کوم موو ټول یا چې کوم دی دا کومه چې دا زه تاسو ته وښیم چې تاسو به دا څنګه استعمالوئ دلته کله راشو د دې نه مخکې چې کوم دی موږ سکیل ټول چې دا به پرېږدو کروپ چې دی د سکیل ټول دې باره کې بیا خبرې کوو بهرحال دا دونه په دې چې کوم دی فوټوشاپ کې د دې چې کوم ورک دی هغه ټول وروستو خبرې دي بهرحال زه تاسو ته کوم بیسک کوم چې ضروري څیزونه دی به ډسکس کوم کروپ تصویر چې موږ تاسو ته ویلي چې څنګه به پکچر کروپ کوئ دا کروپ دی ملګرو چې کله موږ یو تصویر کې څونه ایریا کوو دا ما تاسو مخکې لومبی ویډیو کې وي په دې نه مخکې ویډیو چې کوم هم نمبر ویډیو هغې کې ما تاسو ته خو بهرحال زما هېر شوي ما ونه وي خو دې سمپل څونه چې ایریا ته کټ کوې غټې وړی کوې بس صرف دغه سلیکشن وکړو وینټر و دا کټ شوه حق عمر ایریا راله صحیح شو جي زه کنټرول زیډ راځم سپورټ هیلینګ ټول ته لومبی چې کوم سپورټ هیلینګ برش ټول دی دا زه سلیکټ کوم دا چې زه په دې داغ چې کوم دی په دې باندې زه کلیک کوم دا به دا لومبي سته دې نه مخکې ته وتم چې دا ستاسو چې کوم دا کارسر دی د موس دا کوم چې موږ دا برش سره کړی دا به غټوي پس بریکټ چې درمیانه بریکټ چې دی په کیبورډ کې چې کله تاسو لیفټ طرف رایټ کلیک کې او یا لیفټ کلیک کوئ دا چې دی غټېږي ورکوټېږي بهرحال څونه چې دا زخه یا دا نل چې څونه د خواب چې څونه دی زه په دې باندې کلیک کوم دا به اټومیټک غیب شي بهرحال دې په دې کلیک کوم دا غیب شو اوس دا کار څنګه کوي چې دا لکه دې خو یو کلیک سره ما نسې کړي دي دا غیب شي چې دا څونه ستا دا ایریا ما سلیکټ کړله د ایریا کې چې څونه پکسل ریلیټډ څیز دي دا د دې نه کاپي واخلي د دې پیج کې د ګیر چاپېره دا د هغې سره یو شانتې کوي په دې تاسو ته زه ښیم دی خو ګوره جي چې دا ایریا د دې سره د خواته ایریا څنګه ده چې زه کلیک کوم د دې نه سلیکشن راخلي دلته پیسټ کوي دې نه دا کاپي کوي دلته پیسټ کوي چې تاسو ته پته ولګي چې دا ورک څنګه کوي او بهرحال زه د دې خوا چې کوم ځای نه سلیکشن راخلم هغه چې کوم دی دې خوا کوي دې تاسو ته چې دا پته یې چې تاسو وایئ چې دا کار غلط کوي یو ځای کار کوي بل ځای نه کوي نو دا ګیر چې کوم سلیکشن زه کوم دا ځای دی نو دې نه کافي اخلي دلته پیسټ کوي دې نه کافي اخلي پیسټ کوي بهرحال دا خو اټومیټک کوي په 12 زه واخلم دا به واپس چې کوم دی هغه ریوټ فکټر او خپل اوریجنل فکچر دی هغه ته به راشي د دې ټولز دا کار دی بس دا ایریا د دې دا ګیر چاپېره ایریا چې څنګه ده دا به اټومیټک دا دې ته کنورټ کړي دغه ځای کې ته دلته کې لاړ چې کوم خواب دی کلیک واپس دا زه پکچر واپس زه بیک کوم اوس ورپسې چې کوم بل ټولز دی دا هیلینګ برش ټول دی اوس دا څنګه کار کوي دا زه دې دپاره چې دا داسې کار کوي چې یاره ته کومه ایریا په کوم ځای پیسټ کول غواړې مطلب دا ځای زه کاپي کوم او په دې باندې پیسټ کوم نو دا ته څه وایي آل کلیک ټو ډیفاین ا سورس پوینټ ټو بی یوزډ چې کوم ایریا ته غواړې لکه زه دا ایریا غواړم چې دا نو تاسو به کېدی نو چې آل باندې ګوته کېده د موس د کرسر ته ګوره سلیکشن ټول چې دی دا بدل شي دا اوس دا ایریا زه کاپي کوم په الټ باندې به ګوته کېدی کیبورډ کې چې کوم دی الټ بټن چې دی په هغې به ګوته کېدی په موس چې کوم موس دی په هغې کې چې دی تاسو به په لیفټ بټن باندې کلیک کې چې کله کلیک کې نو دا به کاپي واخلي کاپي واخسته واپس دلته که راغی دلته پیسټ کا بهرحال تاسو به وایئ چې دا خو دواړه یو شان دي کار کنټرول زیډ وخم زه د دې نه سلیکشن کوم دا چې دا ایریا د کاپي کوم دلته پیسټ کوم ځکه چې دلته کې خو پته نه لګي دا خو عام چې کوم هیلینګ ټول برش یو هغه شان کې دلته کې دا ایریا د کاپي کوم کاپي مې کړه دلته مې وروړه تاسو ته پته اوس ولګي صحیح شوي دا کاپي کو دلته یې وروړه زه یم چې دا ایریا کاپي کوم د سترګې دا دلته وروړم دلته کې وروړم زه یم چې یاره د دې دا دانه چې کومه ده دا کاپي کوم الټ باندې به ګوته کېده کاپي کوم
دلته کې وروړه. صحیح شو جي. چې کومه ایریا زه سلیکټ کوم هغه به کاپي کوي او بل ځای به پیسټ کوي. دا ځګي کاپي کومه دلته مې وروړه دا ختم کو. چې کومه نږدې ایریا څنګه چې ته د دې نه ایریا نه واخلې او دلته وروړل چې ایریا دا ځګي ما کاپي کو دلته مې وروړه بدل ښکاري. چې کله د دې نه سلیکشن کو دلته مې وروړه بدل ښکاري. هغه ځای نه به سلیکشن کوي کوم چې هغه سره یو شانته کی. صحیح شو جي. زه فیل وخم واپس دوباره د سره کوم دته دا. صحیح شو جي. دا خدا ټول خدا کار کوي چې کوم ایریا دی خوخه دا غره کافي کا لکه دا ایریا زما کافي کوم الټ باندې بګو د کیم دا مې هغه څه دلته پیسټ کا. صحیح شو ختم شو دا جي. ډیر ایزی دی ډیر بهترین ټول دی د فیس د پاره یو پکچر چې کوم دی صرف فیس په ایډیټ کوي یا چې کوم دی د فیس نه چې کوم سونه دا غونی په دې ریمو کیږي. ورپسې چې دی پیج ټول اوس دا څه کار کوي او دا څه کار چې دا سلیکشن کوي یو ځګي دی ما سلیکشن کو دا مې کاپی کو. صحیح شو جي. دا مې کاپی کو تاسو دلته کې هغه اپشن راغی کوم چې مخکې کړو کو تاسو ته پته نه دا چې کوم دی سنگل سلیکشن راغی دا ډبل راغی دا چې کوم تاسو ما ویل چې کوم ریمو کې کوم دا کې بهر خال دا چې کوم دی ډبل سلیکشن دا سنگل سلیکشن دی دا مې سلیکټ کوم ځای ته زه بوزم هغه ځای بدل کې راځي. تاسو ته به خایم سترګې ته بوزم چې کوم ځای ته زه بوزم هغه به د دې سره میچینګ کوي بدل کې راځم یا د دې نه چې کوم دی دلته مې راوس دا لر شو. دا سلیکشن دا ځای دی دا مې کاپي کو چې دا چرته بوزم کوم ځای ما د سیل کړی چې دا او ما د خیم چې دا به ټیک راځي دا به ټیک راځي دا به ټیک راځي دا به راځي او برخه چې کله دې سره جنګېدلي بیا نه کوي کار. د دواړه چې کوم دي سلیکشن به د یو بل نه لرې کوي چې جنګېدلي بیا کار نه کوي. دا بل یو بل نه بلکې هغه ځای به سلیکټ کوي چې کوم د دې سره میچینګ کوي چې څونه ته میچینګ ولا ځای ګورم دا به ستا په مخ باندې داغ نه ښکاري. صحیح شو جي. کنټرول دی بار خال دغه لر شو. اوس دویم چې دا دګې دی او دلته کې دا غلط ځای ته یوسم بار خال لازم ما غلط ځای ته وروړو نو څه شو سلیکشن غلط شو ما غلط ځای ته وروړو نو غلط شو. صحیح شو جي. دغه پیج ټول کار دی. ورپسې چې کوم دی کنټرول ډي وخم ورپسې چې ته په ملټي سلیکشن کې چیرې ته به چیرې دا دغه لر شي کنټرول ډي دا ز کنټرول ډي چې دی هغه سلیکشن چې کوم دی ان سلیکټ کیږي کوم ایریا ما سلیکټ کړل دا اوس یو سلیکشن دی بل ځای نه کوم هغه یو ریمو کیږي چې دې نه کوم دا ریمو کیږي. بهر خال دلته چې راشي دا ډبل سلیکشن ته رالم چې دې نه مې تو کو سلیکشن دغه نام راغی. صحیح شو جي. دا مې له ښکته راوسته دوه ختم شو. د ډبل سلیکشن کار کوي. سیده جي. چې تاسو ته دې باره کې پته ولګي چې څونه چې پکچر هاي کوالټي والی تاسو پکې ایډیټینګ بهترین کې کمزور کوالټي کې چې کم دي د پکچر تو غره دا څونه زوم کو دي کې چې کم دي پکسل ډیر نخکاری ځکه چې دا کوالټي ایچ ډي ده. او بیا چې کله زوم آوټ کوم کنټرول الټ سپیس بیا چې کم دي موس باندې کلیک کوم نو دا به زوم آوټ کیږي زوم کیږي. صحیح شو. دا چې دی دا ټول دا کم شارټ کی چې دی د تاسو د کول په کار دی چې د زده کې دا بس تاسو لپاره اسانتیا راولي. ورپسې چې کوم دی ریډ آی ټول کله چې موږ د شپه ټیم کې یا چې کوم دی ماښامي ټیم کې تصویر وباسو زموږ د سترګې دا دې کې څه رڼا غونته راشي یا چې کوم دی تصویر وباسو چې کوم هغه کیمرا فلش لایټ وخت زموږ سترګو ته راځي چې سترګو ته راشي هغه چمک هغه دوران کې زموږ تصویر وځي د سترګو تصویر چې زموږ ځای کې زموږ د سترګې سرې غونته راشي. چې دا ټول چې کوم د سپیشل دغه د پاره دا ټول چې څنګه اپشن دي کې دا ټول د پیس د پاره د مخ د پاره دي په مخ کې چې دی د دې ډیر زیات کار کوي. نو دا زه دا پکچر زوم کوم تاسو ته پته ولګي. تاسو کته چې دا ټولز ما سلیکټ ببل ځای کلیک کوم دا سی ورک نه کوي صرف هغه ځای به سلیکټ کوي د خو ګورځي دلته کار کوم دلته سی کار نه کوي یو ځای بل ځای بار خاص سترګې لرولم او بس سترګې چې کوم دي سلیکټ کوم دا په دې باندې کار کوي. چې کله هغه ریډ ایریا چې دا اصلي کې دا ټول غیر چا پر بدا بلیک شیډو په پاغي گزار کې ختم شي هغه رڼا به ختم شي. څنګه چې د سترګې د رنگ بدل کو کنټرول زد کوم د سکته شي بیا کوم اقرید بس لیکه اب مکمل دا باغه واغلی ختم به کی. صحیح شو جی. بهرحال نور چې کوم دی په دې کې نشته دغه ایزی ټول دی پریکټیس په وکه پریکټیس نه پس دی ارڅ کی کنټرول آل
زوم آوټ کوم پکچر ملګرو دغه ایزي استعمال دی د نو سم نشته دی او ورپسې به بیا نور ټول چې کوم ډسکس کوو سټیپ بای سټیپ او د دې فوټوشاپ نه به تاسو ته ارننګ کورس او چالو کوم چې فوټوشاپ باندې به تاسو ارننګ څنګه کوئ لوګو به څنګه جوړوئ یا به په دې باندې پکچر چې کوم دی بهترین قسم ایډیټ کوئ او د هغې نه په یوټیوب باندې یا چې دی په fiverr.com باندې یا په نور چې کوم ویب سایټ دي آنلاین په هغې باندې به تاسو د نه خو ښکلي د منثلي ارننګ کوئ. میلاویږو په بله ویډیو کې د الله په امان.